د ضحاک ښار یو وخت د سوداګریزو کاروانونو د تګ راتګ لاره وه او له جنوب څخه د هند له خاورې سره، له ختیځ څخه له ایران سره او له شمال څخه د هندوکش د غرونو له سلسلې او د آمو رود سره تړلې وه. د پاتې شونو شتون لکه لوړ دیوالونه، بېشمېره برجونه او لوړ سړکونه د دې لرغونې کلا جلال او دفاعي ځانګړتیاوې ښیي. افغان مورخ احمد علي کوهزاد په خپل کتاب افغانستان د تاریخ په رڼا کې وایي د ضحاک لرغونې کلا یا ښار په دریو برخو باندې ویشل شوی. لومړی برخه دفاعي سیستم دی چې له یو لړ لارو او برجونو څخه عبارت دی چې د نریمان په نوم یې شهرت حاصل کړي. نریمان هم د لرغونې زمانې یو پهلوان و. دوهمه برخه د ضحاک د لرغونې کلا یا ښار کښتنۍ برخه ده چې هلته د ښار عامو وګړو ژوند کوي. درېمه برخه د ضحاک د کلا پورتنۍ برخه